نو هغه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي کن عالما یا عالم شه او متعلما یا طالب علم شه او خادمه یا د خادم شه خدمت کوونکی او محبه یا د سره محبت کوونکی شه ولا تكن خامسا فتهلك پنځم ما جوړېګا یعنی حالات بشي او مې روایت راغلي دي سلورم ما جوړېګا یعنی حالات بشي نو دا سلورم یا د پنځم جوړېدل چې پیغمبر اسلام د هغه د حالات خبر ورکړل دي دا هغه خلک دي چې هغه د علماو سره د طالبانو سره د حافظانو سره د قاریانو صاحبانو سره د حافظانو سره په ځړه کې بغض ساتي نو دا څه خلک د هغه باره کې پیغمبر اسلام فرمایلی دي دا هلاکیدونکي دي فتح لک ګوره هلاک بشي او دا د هر چا خبره نه ده د ګناه خو دې پابند دا د هغه ذات خبره ده چې په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی او چته مرتبه لري د الله په نسبت د الله نه پسې درجه د محمد صلی الله علیه وسلم هغه دا فرمایلی دي اوس بعض خلک هغه وی چې دې کوشش دا کوي چې اهل علم او علماء د دوی هغه بغض چې کوم ځل کې پروت دی په خپل باندې د هغه اظهار وکړي او کوي خو لیکن دوی پوهیږي نه په خپل حلاکت باندې حالانکه دته دغه د حلاکت داسې لګیدل لکه څنګه چې کینسر وي لکه څنګه چې لرګي ته وینه لګیږي او دنه دې ختمه او خرابوي نو دارنګي د علماء هغه بغض چې د چا په ځل کې وي دنه ختموي دته دغه کینسر لګیدل دې د ایمان نه محروموي زموږ پر علماء کې یو لوی عالم تیر شوی دی شیخ التفسیر علامه احمد علی لاهوری رحمه الله چې هغه اهل کشف هغه فرمایي وای چې څوک د علماء سره بغض ساتي په ځړه کې نو راځي چې دا هغه خلکو چې دا چا علماء سره بغض ساتلي دای خبر کولو کو زه تاسو ته دا یقیني وایم چې دا هغه مخبره قبلې نه اړیدل د قبلې نه مخ خدا څنګه اړي د بدبخت سره اړي همدارنګه فرمایي زمونږ دغه بزرګان و چې دا لیکلي اولی کې کم کس چې د علماء سره په ځړه کې بغض ساتي دشمنی ساتي نو دا هغه کم از کم تر وو پښتو پورې وو پیړو پورې ما چرته عالم او حافظ پیدا نشي کته چې بعض خلکو کې خوبي او بیان لګیږي هغه علماء په خبرې کوي نو دا هغه کم چې دي هغه علما نه دي بلکې هغه نه اکثر فتنه خورش الله جل جلاله دې عمل عن ست واخر دعوانا الحمد